درې ورځنۍ تمریناتي لوبه بېپایلې پای ته ورسېده. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي دوو ټیسټ لوبو لپاره د لا ډېر چمتووالي په موخه درې ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره شوه چې د درېیمې ورځې تر وروستیو افغان توپوهونکي ونه سوځېدل او د لوبې ټاکلي وخت پای ته رسېدلو له امله یاده لوبه بېپایلې اعلان شوه. د همدغې لوبې د دویمې ورځې تر وروستیو شیبو زیمبابوې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 1505 منډې ترلاسه کړې او توپوهنه یې افغان لوبغاړو ته ورکړه. افغانستان د درېیمې ورځې تر پایه د اتو لوبغاړو په سوځېدو 201 منډې جوړې کړې. منیر ککړ پکې د پام وړ ښه په زړه پورې لوبه وکړه. هغه د 10 څلوریزو او 3 شپږیزو په وهلو سره ډېرې 125 نه سوځېدلې منډې وکړې. ټاکل شوي د افغانستان په کوربتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ به متحده عربي اماراتو شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د راتلونکي مارچ میاشتې په 2 نیټه د 2 ټیسټ او 3 اوریزو سیالۍ پیل او د همدې میاشتې 6 نیټه پورې به دوام وکړي.